د فلم شروعات کیږي د فرانس یو ښار پاریس نه، چېرته چې یو پیپلون نامي یو سړی اوسېدو او هغه ډېر ماهر و چې رقم تالی کولاولی شوه. او یو ورځ یې هغه کوم ځینه ایرې پټې کړي او خپل مالک ته یې راوړي، خو هغه ورته ووایي چې تا خو په دې کې لږې ډېرې هیرې هم پټې کړې وي. خو پیپلون ورته صفا انکار وکړو او بیا هلته کې یو زخمي سړی راوړي او دې ته یې ښایي او ورته وایي چې کله دې ما سره دوکه وکړه نو ستا به هم دا انجام شي. خو هغه لږ غونډه کې ویریږي، خو بیا هم هغه خپلې د غلا پیسې والي او هلته نه لاړ شي او سیده راځي او یو خپلې انډیوالې سره ملاویږي او هغې ته لږې غونډه کې هیرې هم ښایي، کومې چې دې خپلې مالک نه پټې کړې وي. خو هلته کې یو سړی پټ ولاړ وي او هغه دغه جینۍ په لاس کې هغه نیکلس وګوري. خیر دې دواړه هلته نه لاړ شي او یو ځه شپه تېره کړي. نینټې دې ته ووایي چې ته به کله دغه د جرم دنیا نه بهر وځي او راځه چې لاړ شو او موږ یو خپله نوې زندګي چالو کړو. بله ورځ له پیپلون په کور کې پولیس راشي او دې باندې د هغه سړي الزام ولګوي کوم چې د دې مالک هغه شپه والیو او بیا یې مړ کړو. پیپلون ورته وایي چې والکه ما خو دا کار نه دی کړی، خو پولیس والا په زوره دا هلته نه بوځي او په جیل کې واچوي. پیپلون ته دلته کې پته ولګي چې دغه خلکه ما نه پرېږدي، دغې لپاره به زه دغه جیل نه تښتېږم. پیپلون جیل ته راځي او هلته کې یو هلک سره ملاویږي. هغه هلک ورته وایي چې دغه جیل نه تښتېدلو لپاره تاله ډېرې زیاتې پیسې پکار دي. بیا هلته کې یو ډېګه نامي سړی ناست وي او دا ورته اشاره وکړي چې دغه کس ته مدد کولی شي. اصل کې ډېګه سره ډېرې زیاتې پیسې وي او یو ورځ یې دا نقلي نوټونو باره کې ونیولو او جیل کې واچو او دغه ټول کیدین په یو کښتۍ کې کینوي او یو بل جیل ته یې وړي. او بیا یو شپه پیپلون ډېګه ته راځي او ورته وایي چې د پیسو په بدلې کې زه ستا په دغه جیل کې حفاظت کولی شم. بیا یو شپه ډېګه ګوري چې هغې څه خوا کې کم سړی وده وي، هغې پسې یو سړی راځي او هغه مړ کوي، ولې چې د هغې په خېټه کې پیسې وي او هغې پټې کړې وي. ډېګه چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او بله ورځ او له پیپلون هغه شرط مني او له شرط په مطابق پیپلون به تر هغې د دې مدد کوي کله پورې چې دې جیل ته نه وي رسېدلي. ډېګه د پیپلون سره دغه جیل نه تښتېدل نه غوښتو، ولې چې هغې ته پته وه چې هغه ډېر مالداره دی او په پیسو به ځان وکاږي. او دغه ټول خلکه چې کله وده شي نو هغه بېګانې قاتل راځي او ډېګه مړ کوي. خو هلته کې اچانکه پیپلون په دغه سړي باندې حمله کوي او دا وخي او ډېګه ته بچ کوي. او ډېر زر د جیل پولیس ته پته لګېږي او هغه پیپلون ته ډېره سخته سزا ورکوي. خو پیپلون ډېر زیات خوشحاله شي چې ډېګه مړ نه شو، هغه ژوندی دی. او بله ورځ دوی هلته کې هغه نوي جیل ته ورسېږي. خو دغه دوران کې یو هلک د کښتۍ نه باره ټوپ کړي او ځان لاندې خوب کړي او دا غواړي چې دا هسپتال ته لاړ شي، ولې چې هسپتال کې پولیس کم وي او هلته نه به دا په ارام وتښتېږي. او بیا پیپلون او هغې نور ملګري دغه نوي زندان ته راولي کوم چې کې ډېر زیات خطرناک قیدیان اوسېږي. او د دغه جیل مشر هم ډېر خطرناک سړی وي او دغه قیدیانو ته ووایي چې چا هم دغه جیل نه تښتېدلو سوچ وکړو هغه به زه مړ کړم، او که چا هم دلته نه تښتې کوشش وکړو نو هغه به 2 کاله لپاره نور هم جیل کې اچوي، او په دویم ځل باندې ګیر شوي نو 3 کاله به نور سزا کې اضافېږي. او که په دریم ځل هم چا دلته نه تښتېدلو کوشش وکړو نو هغه به یو بل جیل ته وړي کوم ځای کې چې عام سړی هم لیونی شي. او دې نه علاوه که کوم کس قتل وکړو نو له هغې سره به له هغې جسم نه اخوا کېږي. او بیا دغه قیدیانو ته له خښتو چتولو کار میلاویږي. بیا د پیپلون ملاقات یو کس سره کېږي کومه چې کښتۍ په خلکو خرڅوي او پیپلون دې ته له پیسو ورکولو ډیمانډ کوي او کوم معنی چې سړی مني. او هغې پیپلون ته ویل چې بله شپه ما سره په کنارې باندې میلاو شه. او بیا هلته کې یو قیدي ته د دغه پلان باره کې پته ولګي او هغه ډېګه راونیسي او ویې وهي. خو پیپلون یو ځل بیا په دې باندې حمله وکړي دا سړی هم هلته کې ووایي. ډېګه چې کله دا هر څه وګوري نو هغې ته پته ولګي چې له پیپلون بغیر هو دا یو ورځ هم دلته نشي تېرولی. ډېګه سره هم بله لاره نه وي او دا هم فیصله کوي چې پیپلون سره به دلته نه وتښتېږم. بل ورځ بیا دا ټول قیدیان یو میدان ته راولي. اصل کې هغه بل کس له تښتېدلو کوشش کړی و او یو 2 کسان یې مړه کړي دي. او یو څو ساعته پس له هغې سر هلته کې قلم کي. او کله چې دا ټولو خلکه دا وګوري نو هغې ډېر زیات ویریږي. او بیا د جیل مشر پیپلون او ډېګه ته وایي چې دغه سړی اوچت کوي او یو کنارې ته یې ویسوي. خو په لاره کې ډېګه ډېرې زیاتې باکۍ وکړي چې اوسه پورې هغې داسې کس نه و کتلی. پیپلون دا ډېر پوهېږي خو نه مني. هلته کې بیا یو پولیس راځي او ډېګه ته وایي چې دا سړی اوچت که او ویسه. خو کله چې ډېګه د دې خبره واونري نو هغه سړی دا په کوړو باندې ووایي. خو پیپلون چې کله وګوري چې هغه ډېګه وخي هغې نه برداشت ونه شي او هغه یو ګټه اوچته کړي او دغه پولیس په سر ووایي او هغې نه پس ته دا منډه کړي. خو ډېګه دلته کې ډېر یېدلی وي او هغه خوځېدی هم نه شي. بیا له شپې پیپلون هغه کس ته کنارې ته رسي او کله چې پیپلون دغه کس نه کښتۍ وغواړي نو هغه په زوره زوره وخاندي. پیپلون چې کله شاته وګوري نو هلته کې پولیس راغلی وي.
او بیا دغه خبرې خلاصه کیږي چې دغه کس د جیل مشر ته ټول خبر ورکوي چې کوم کس د جیل نه تښتېږي د کوم په بدلې چې د ډېرې زیاتې پیسې میلاویږي او بیا ډېر زر پیپلان واپس جیل ته راولي د جیل مشر ته وایي چې کوم کس تا په سر والی و هغه خو مړ نه شو او ژوندی پاتې شو او ورته وایي چې تا ته خو موږ د مرګ سزا نه شو درکولی او د جیل نه تښتېدو به ضرور سزا درکوو دغه لپاره به تا یو بل جیل ته موږ لیږو او پیپلان چې کله دغه نوي جیل ته راشي او د دغه ځي حالات وګوري نو هغه ډېر زیات ویریږي او په تیر جیل کې به کیدیانو خو به کم سے کم یو بل سره خبرې کولې خو دلته کې به دا یوازې کمرې کې به بند وي او په دغه جیل کې به دوی ته له روټۍ په نوم باندې یو بېکاره غونې کې سوپ ورکولو او بیا یو ورځ دې ته په روټۍ کې اچانکه کوپره میلاو شي او په هغې کې یو کاغذ ټوکره وي په کوم باندې چې لیکلي وي چې نن نه پسته به تاله له کوپرې میلاویږي او پیپلان پوه شي چې دا ضرور د ډېګا کار دی خو څو هفتې پس د دغه جیل مشر ته پته ولګي او هغه پولیس مړ کي چا به چې پیپلان ته دغه کوپره راوړه او هغه پیپلان ته تپوس وکړي چې ماته ووایي چې د دې چاته د چا لاس دی خو پیپلان دې ته هېڅ جواب ورنه کي او دغه جیل مشر غوسه شي او ورته وایي چې نن نه پسته به تاله نیم کټورې سوپ میلاویږي او بیا دغه شاندې په هغې یو میاشت تېر شي خو د خوراک د کمۍ په وجه پیپلان ډېر زیات کمزوری شي او وچ کلک شي او یو ورځ د جیل مشر دې ته راشي او ډېره ښه غونډه کې خوراک ورته راوړي او تپوس ترې وکړي او پیپلان دې ته بیا هم معلوم نه وي په کوم باندې چې دا سړی غوسه شي او دا یو تورې کمره کې بند کړي اوس د پیپلان حالت پهله نه هم ډېر خراب شي نه خو دې ته ښه خوراک میلاویږي او نه دې سره خوا کې څوک وي چې دا ورسره خبرې وکړي او په هغه کوټه کې دومره تکه توره تیاره وي چې دې سره خوا کې شی نه هم نه ښکارېږي او د خوراک نه میلاوېدلو په وجه دا سړی ورو هغه کمره کې لیونی کېږي او بیا دغه پولیس راځي او پیپلان دغه جیل نه وکاږي او هسپتال ته وړي او اتفاقا ډېګا هم په هغه هسپتال کې له ډېرو مودو سره کار کوي په کوم معنی چې له جیل مشر دې باندې ډېر اعتبار جوړ شوی وي او یو ورځ ډېګا راځي او پیپلان سره ملاقات کوي خو دلته کې دا ګوري چې پیپلان خو صرف ایکټینګ کولو هغه بالکل ټیک ټاک و پیپلان ته پته وه چې داسې کولو سره به دې ما واپس خپل زوړ جیل ته راولي او بیا دې دواړه کیني او یو ځل بیا دغه جیل نه تښتېدلو پلان جوړوي خو دې ځل دې ځان سره دوه نور ملګري هم شاملوي پیپلان سیلې نومي سړی ځان سره ملګری کوي کوم چې ډېر زیات تندرست او تکړه وي ډېګا هم ځان سره یو کس ملګری کوي او بیا یوه شپه کله چې دغه قیدیانو ته یې په جیل کې فلم لګولی و دا څلور وړه هلته نه تښتي حالانکې ډېګا ډېر زیات یېرېدو خو پیپلان دې ته وایي چې دا موږ سره اخري چانس دی او بیا د پلان په مطابق ډېګا هلته کې ځي او هغه ټولو مشرانو ته شراب ورکوي او ډېره په چالاکۍ سره په هغه شرابو کې د نشې ګولۍ هم واچولې او بیا د مین دروازې د چابۍ پټولو په انتظار باندې کښېني خو هلته کې اچانک ډېر تیز باران شي او بیا هلته کې بجلي هم لاړه شي او سیلیان دې ته وایي چې موږ ته پکار دی چې اوس وتښتېږو خو پیپلان د ډېګا نه بغیر چېرته تښتي خو بیا اچانک هلته کې ډېګا راشي او هغې په لاس کې چابي وي او بیا د تیارې فایده اوچتوي او هغه دروازه کولاوي او هلته نه څلور وړه تښتي او بیا دې ډېره لاره وښي خو اوس دې ته یو لاندې کنده راشي کوم نه چې به دې دلته کې ټوپ کوي پیپلان او هغه دوه کسان خو لاندې کوز شو خو ډېګا اوس هم بره پاتې دی او هغه ډېر یېرېږي چې لاندې راټوپ کړي خو هلته کې اچانکه به دې بجلي راشي او دا ویېرېږي او لاندې راټوپ کړي په کوم باندې چې دې خپه ماته شي او دا حرکت نشي کولی سیلر پیپلان ته وایي چې دا دلته کې پرېږده او راځه چې موږ وتښتېږو خو پیپلان چېرته کې خپل ملګری پرېږدي او ځي پیپلان هغه بل ملګري سره یو ځای کېږي او ډېګا ته سهارا ورکوي او دا څلور وړه یو کنارې ته ورسېږي کوم ځای کې چې یو کښتۍ دې پټه کړې وي او دا څلور وړه په هغه کښتۍ کې سواره کېږي او هلته نه ځان وکاږي خو کله چې سهار شي او نړا ولګي سیلر ته پته ولګي چې موږ اوس هم دغه حدودو کې ګرځېږو او موږ ډېر لرې نه یو تلي او بیا دې حساب لګي چې دغه کښتۍ ډېره زیاته وړه ده او دا څلور کسان نشي وړی او بل خواته دې ګوري چې ډېر تیز طوفان را روان وي او دې سره وخت ډېر کم وي سیلر بیا راپاسي او هغه کمزوری سړی سیند کې لړه کوي او بیا دا هغې نه پسه په ډېګا باندې هم حمله کوي او پیپلان یو ځل بیا راباسي او دې سره به کوشتی کېږي او دا یو بل وښي سیلر ډېر زیات طاقتور وي او دا پیپلان هلته کې وښي ډېګا د شاته نه په دې باندې حمله کوي او په چاقو باندې یو غوځاروي او هلته کې مړ کوي او هغې نه پسه دا دواړه یو ځای کېږي او دا له کښتۍ نه لاندې لړه کوي او هغه کمزوری کس بیا د سمندر نه راخېجي او ځان سره په کښتۍ کې کېنوي او پیپلان چې کله سترګې کولاوي نو دا ګوري چې دا یو ټاپو ته رسېدلي وي اصل کې دا خلکو دې کتري وو چې دې ډوبېدو او دې ورپسې راغلي وو او خپل ټاپو ته یې راوستو هلته کې یو ښځه راځي او پیپلان ته وایي چې دغه ټاپو په کولمبیا کې دی پیپلان ډېګا سره میلاویږي ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې زر ته زر دلته نه وتښتېږو خو
خو ډېګه ورته وویل چې وروره زما په زړه کې نور زور نشته ما همدلته پرېږده چې دلته کې ژوند وکړم او که ته تختې ته ځه. پیپلون هغه کمزوري کس ته هم ورځي او هغې نه پوښتنه کوي خو هغه هم دې سطلو نه انکار کوي او دغه شانې پیپلون یوازې هلته نه وځي خو دا هلته کې اچانکه پولیس ګوري او دې ته پته ولګي چې هغه ښځې پولیسو ته حل وویلو او پیپلون په منډه راځي او ډېګ اوچتوي خو دغه دوران کې هلته کې پولیس راځي او دا دواړه نیسي او واپس یې جیل ته راولي او هغه بل کس چې کله دې نه تښتېږي نو دې هلته کې ولي او مړ کوي او دې دواړه نیسي او واپس یې هغه زوړ جیل ته راولي او هغې نه پس موږ 15 کاله وخت کورو چې دې په یو دویم جیل کې تېر کړي وو او اوس د هغه جیل نمبر و کوم چې ډېر زیات خوفناک او خطرناک جیل و خو دا چې هغه نوي جیل ته راشي دا ډېر حیرانه شي ولې چې ډېګه هم هلته نه پیلنه قید وي اصل کې دې هغه افسرانو ته په شرابو کې نشه اچولې وه او دغې لپاره دی پیلنه دې جیل ته رالېږلی و او کله چې دې دواړه یو بل 15 کاله پس وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي او بیا یو ماښام دې دواړه ناست وي او سمندر ته ګوري او یو ځل بیا پلین جوړوي دوی که موږ په بوجۍ کې لګونه کې سامان واچو نو دغه سمندر چپې به موږ بل کنارې ته ویسي خو ډېګه ورته وایي چې وروره څه هم کې وکړه ما دغه کیسو نه بهر وساته او زه تېرو 5 کلونو دغه جیل کې ښه په ارام ژوند کوم او ورته وایي چې زما ښځې هم بهر چا سره واده وکړو او د بهر دنیا کې ماته څه دلچسپي نشته خو خیر هغې بیا هم هغه کوپړې په یو بوجۍ کې واچولې او هغې ته یې وړه کیسې جوړه کړه او بل سهار دې دواړو ملګرو یو بل ته غاړه ورکړه او ورته ویلو چې په مخه مخه او پیپلون هغه کیسې سمندر ته لړه کړي او ورپسې ورټوپ کړي او پیپلون ورپسې ورټوپ کړي او په دغه بوجۍ کښېني او هغه کنارې نه ځان وکاږي